نو هغه وخت بیا ډېر سهولتونه رامنځته کېدای شي. یو بزګر، یو دهقان، یو شپون، حتی کم سواده او بې سواده خلک هم د AI څخه استفاده کولی شي. هغوی به په خپله پښتو ورته وایي چې مثلا زه په دغه میاشت یا په دغه موسم کې د خپل کښت لپاره څه وکړم چې تر څو ښه حاصل ترلاسه کړم. AI به دوی ته په پښتو ژبه باندې معلومات ورکوي. یو کس په قندهار کې ده کنه، دی له AI څخه مرسته غواړي خو په قندهاري لهجه ورته غږېږي. یو بل کس په هلمند کې ده، دی یوه لهجه ورته وایي. یو بل کس مثال په وردګو کې ده، په بله لهجه باندې له AI سره خبرې کوي. موږ تر 15 ساعته پورې ډیټا له ځان سره لرو. سلامونه درنښت او پیرزوینې. خان میډیا ته مو زه محمد زبیر لالهاند هرکلی کوم. هیله ده چې روغ او جوړ به یاست. آیا تاسو کله له چټ جی پی ټي سره په پښتو ژبه باندې خبرې کړې دي؟ هرومرو به مو خبرې کړې وي، خو دا فکر به نه وي در سره پیدا شوی چې چټ جی پی ټي پښتو ژبه له کومه ځایه زده کړې ده. هرومرو به مو په AI باندې ویډیویي کلیپونه هم جوړ کړي وي، خو پام به مو نه وي کړی چې آیا دا کلیپونه تر څومره حده صحیح دي، یعنی دی تر څومره حده په پښتو ژبه صحیح خبرې کوي، څومره ستونزې لري او د دې ستونزو د حل لپاره څه کول پکار دي. او کله مو فکر کړی دی چې باید لا څومره زیار وباسو تر څو AI په پښتو ژبه ښې خبرې وکړي او موږ ته معلومات په کره او سوچه پښتو باندې وړاندې کړي. هرکلی درته کوو، تمه ده چې روغ او جوړ به یاست. په نن خپرونه کې موږ له ښاغلي عبدالرزاق سالار صاحب سره چې دی د کامن وایس یو ماهر ده، له دوی سره به د دې موضوعاتو اړوند او په خاصه توګه سره د موزیلا کامن وایس اړوند به موږ له ښاغلي سالار صاحب سره خبرې ولرو. تاسو هم راسره اوسئ او زموږ خپرونه تر وروستیو شیبو راسره وڅارئ. سالار صاحب تاسو ته هرکلی کوو، ستړي مه شئ. کورامت خوشحاله اوسئ. لالهند صاحب په سر کې د خان میډیا ټولو قدرمنو لیدونکو ته او تاسو ته سلام وړاندې کوم. هیله ده چې روغ جوړ او د صحت په ګاڼه به سمبال اوسئ. اکثره وخت فیسبوک کې به مخ ته ځینې پوسټونه راتلو او هلته به خلک دې ته هڅول کېدل چې تر څو دوی راسي او موزیلا کامن وایس کې ګډون وکړي، خپل غږیز کلیپونه موزیلا کامن وایس کې شریک کړي. په نورو موضوعاتو به هم خبرې کوو، په AI باندې به هم خبرې کوو، خو په پیل کې به بهتره دا وي چې تاسې زموږ لیدونکو ته د موزیلا کامن وایس په اړه معلومات ورکړئ. بالکل لالهند صاحب، کله مو هم فکر کړی دی مثلا د کله چې موږ له ټکنالوژي څخه استفاده کوله، موږ مجبور وو چې له نورو ژبو څخه استفاده وکړو. دغسې مو انګېرله لکه د ډیجیټل نړۍ کې چې موږ پښتو ژبې لپاره هېڅ ځای نه وي. نو دا یوه ستونزه وه. هر چا چې به له AI څخه استفاده کوله، ډیجیټل نړۍ څخه استفاده کوله، دی مجبور و چې له نورو ژبو څخه استفاده وکړي. نو کامن وایس یوه هڅه بیا راپیل شوه د دغې ستونزې په تړاو. کال د 2002 کې د موزیلا په نوم یو سایټ رامنځته شو. بېلابېلو متفاوت کارونه یې ترسره کول. له 2015 سره په دې خوا باندې بیا دا په موزیلا کې د کامن وایس په نوم یو سایټ رامنځته شو چې د هغه کړنه دا وه چې انګلیسي ژبې ته فقط پکې خدمت کېدو. مې وویل چې نه، دغه کړنه یوازې باید تر انګلیسي ژبې ځانګړې نه اوسېږي. هر هغه ژبه چې په ټکنالوژي کې وروسته پاتې ده، د AI برخه نه ده ګرځېدلې یا پکې وروسته پاتې ده، نو هغوی هم کولی شي د کامن وایس له طریق خپلې ژبې ته خدمت وکړي. پښتو ژبه هم له دې فرصت څخه البته استفاده وکړه. نو په پښتو ژبې هم په کامن وایس کې په اصطلاح هغه ځای ونیو. نو کامن وایس کې بیا کامن وایس ته به جملې اضافه کېدې، کامن وایس جملې اضافه کېږي. نو کامن وایس ته که یو ساده نوم ورکړم، دا د AI ذخیره هم ورته ویلی شو. د AI ذخیره ورته ویلی شو. دلته بیا کار په څو ډوله پکې ترسره کېږي. جملې په لیکلي بڼې پکې ثبت کېږي، هلته بیا هغه په غږیز شکل باندې ثبت کېږي. اول په لیکلي بڼې وي، له هغه وروسته بیا په غږیز شکل باندې. نو دا په دغه حالت باندې نه پرېښودل کېږي. دلته بیا د قاضي په شکل یا قضاوت هم تاسو کولی شئ. بیا به هغه جمله لیکلي بڼه او په غږیز بڼه باندې به موږ کتله چې آیا لیکلې بڼه له غږیزې بڼې سره ورته ده یا غږیزه بڼه له لیکلې بڼې سره ورته ده که نه. له هغه وروسته بیا موږ قضاوت کولو. هلته به دوی ته یا به مقابلوله یا به هم رد کوله. نو که یوې جملې یا یو غږ دوه په اصطلاح رای واخیستې، البته د ښه والي رای، د قبولیت رای، نو هغه به تله بیا په کامن وایس کې ذخیره کېده. نو نه غواړم چې زیاته شرح ورکړم، په لنډ ډول که وایم کامن وایس د AI ذخیره ده. موږ غواړو د پښتو ژبې ذخیره قوي کړو تر څو په AI کې پښتو ژبه په مخ شي. ډېره مننه کور ودان. نو دا به هم راته ووایاست چې تاسو ویل چې کامن وایس د خپله د AI لپاره یوه ذخیره ده. نو په کامن وایس به نورې خبرې هم کوو، خو زموږ لیدونکو ته به د AI په تړاو باندې لنډ معلومات ورکړئ چې خپله AI څه شی ده او زموږ تاسو په اوسنۍ ټولنه کې څومره ځوانان اوس له AI ټکنالوژي څخه استفاده کوي. بالکل AI که زه نه انګلیسي مخفف ارتفیشل انټلیجنس یعنې مصنوعي ځیرکتیا
دا مصنوعي ځیرکتیا د بغیر له کوم بدیل څخه دوی ته په اصطلاح دنیا ته ډیټا وړاندې کوي. په کمترین او په اصطلاح په کم وخت کې څه شی وغواړي له اي آی څخه د مصنوعي ځیرکتیا تاسو ته هغه خدمتونه وړاندې کوي. که موږ تاسې وګورو تر ډېره مثلا یو وخت به موږ تاسې د یو شي د ډیزاین لپاره یو ډیزاینر ته به موږ تاسې وړاندیز کول، هغه به راته ډیزاین کولو. اوس اي آی ته موږ فقط هغه څه چې موږ ته ضرورت و هغه ورته وایو، هغه په ډېر کم وخت کې او په بغیر له دې چې موږ تاسې وخت مصرف شي او ضایع شي دغه خدمات موږ ته وړاندې کوي. نو په دې اوس عصر کې له اي آی څخه استفاده کوم نهایت زیاته ده. خو یوه عمده ستونزه دغه وه چې د پښتو ژبې دغه پښتانه یا هغه پښتانه چې په نورو ژبو بلد نه وو، د هغې لپاره استفاده ډېره سخته او ګرانه وه. نو تر اوس البته له اي آی څخه استفاده زیاته ده او شخصا هغه افراد هغه وګړي چې په تعلیمي ډګر کې وي هغې ډېر له اي آی څخه استفاده کوي، په هره برخه کې له اي آی څخه استفاده کوي. اي آی له دوی سره د یو معاون په حیث باندې فعلا کار کوي، نو په هره برخه کې د ستونزې ورته حل کوي. نو دغه ستونزه وه چې پښتو ژبې لپاره ستونزه وه. هغه خلک هغه افراد هغه پښتانه چې په نورو ژبو بلد نه ول هغوی ته دغه استفاده ډېره ګرانه او سخته وه. نو کامن وایس یو داسې وسیله ده، یو داسې هڅه ده چې د ټولو هغه پښتنو چې د هغوی هیله او ارزو دا وه چې موږ له یو وخت له اي آی څخه دغه استفاده وکړو چې موږ په سرګردان او موږ ته ستونزې ایجاد نه شي. نو کامن وایس د دوی هیلې او د دوی ارزوګانې په نږدې راتلونکي کې پوره کوي. او بالکل ډېره مننه. سلار صاحب دا به هم زموږ لیدونکو ته ووایاست چې فعلا چې موږ له اي آی څخه استفاده کوو، که چټ جي پي ټي ده او یا هم د اي آی نور ورژنونه دي، ستاسو په نظر پښتو ژبه هلته اوس څو سلنه پکې ځای په ځای شوې ده او څو سلنه زموږ پښتنو هغه سوالونو یا پوښتنو ته دی جواب ویلی شي په پښتو ژبه؟ بالکل. دا اوس چې کومه استفاده موږ له اي آی څخه کوو، له مصنوعي ځیرکتیا څخه کومه استفاده موږ کوو، له 15 تر 15 ساعته پورې موږ غږیزه ډیټا پکې لرو. دا کومه استفاده چې اوس موږ کوو او د څومره معلومات چې راکوي، څومره خدمتونه چې اي آی په واسطه موږ ته کېږي، دغه د 15 الی 15 ساعتونو ذخیره ده. موږ تر 15 ساعته پورې ډیټا له ځان سره لرو. نو په د نږدې راتلونکي کې به موږ دغه اي آی ته سپارو، نو ممکن د اي آی په دنیا کې پښتو ژبه ډېره په مخ شي. مننه. او زموږ لیدونکو ته به دا هم وایاست چې داسې په څو ټکو کې که ورته واضح کړئ که نه چې موزیلا کمن وایس کې چې موږ کوم غږیز کلیپونه ثبتوو او بیا تاسې راخلئ یې ذخیره کوئ، دا تر ډېره حده پورې کومې ګټې درلودلی سي او همدا ګټې څه شی دی موږ لپاره؟ که چېرته دا کومه ډیټا چې موږ راټوله کړې کمن وایس کې چې کومه ډیټا موږ له ځان سره لرو، که دغه چېرته موږ اي آی ته وسپارله او اي آی په نوي اپډیټ کې دغه ډیټا ترلاسه کړله، تر ډېره پښتو ژبې لپاره هېڅ ستونزه په اي آی کې نه پیدا کېږي. مثال یې در کوم، لکه اوس چې موږ له موبایل څخه استفاده کوو، موږ موبایل ته مجبور یو چې په انګلیسي ژبه ووایو چې نن په مثلا په غزني ولایت کې هوا څنګه ده، نو هغه به د موږ په پښتو باندې خاص نه پوهېږي، موږ مجبور چې له انګلیسي څخه استفاده وکړو. نو که چېرته د خپلې ډیټا د خپلې ډیټا چې له موږ سره کومه شتون لري په کمن وایس کې له موږ سره پرته ده، دا ورته وسپارو، نو هغه وخت بیا ډېر سهولتونه رامنځته کېدای شي. یو بزګر، یو دهقان، یو شپون، حتی کم سواده او بې سواده خلک هم له اي آی څخه استفاده کولی شي. هغوی به په خپله پښتو ورته وایي چې مثلا زه په دغه میاشت یا په دغه موسم کې د خپل کښت لپاره څه وکړم چې تر څو ښه حاصل ترلاسه کړم. اي آی به دوی ته په پښتو ژبه باندې معلومات ورکوي. یو نفر که ورته وایي چې ما کندهار ولایت ته به وځه، خپل موبایل ته پښتو ژبه به غږېږي، هغه به مستقیما دغه کړنه ترسره کوي. یو نفر ورته وایي چې ما مور ته زنګ وکړه، بغیر له دې چې دی په موبایل کې فعالیت وکړي، د ګوتو په واسطه کار پکې وکړي، موبایل به هغه کړنه ترسره کوي. په مکاتبو کې، په پوهنتونونو کې ډیجیټل کتابتون رامنځته کولی شو موږ تاسې. حتی هغه افراد چې په سترګو لیدل نشي کولی، هغوی هم له ټکنالوژي، له موبایل، له هر څه څخه استفاده کولی شي، ځکه په غږیز شکل به ورته وایي چې دغه کړنه یا دغسې عمل ما ته ترسره کړه. موبایل، ټکنالوژي، اي آی به هغه خدمتونه دوی ته وړاندې کوي. مننه. او زموږ تاسو هیواد کې ماشاءالله ډېرې لهجې دي که نه؟ مثال د قندهار کوم اوسېدونکي چې دي هغه په یوه لهجه خبرې کوي، بیا غزني کې وردګو اوسېدونکي په بل لهجه باندې خبرې کوي، موږ تاسې په یوه بېله لهجه باندې خبرې کوو که نه؟ مثال اوس یو کس په قندهار کې ده که نه، دی له اي آی څخه مرسته غواړي خو په قندهاري لهجه ورته غږېږي. یو بل کس په هلمند کې ده، دی یوه لهجه ورته وایي، یو بل کس مثال په وردګو کې ده، په بله لهجه باندې له اي آی سره خبرې کوي. نو دلته به اي آی د دې د لهجو ترمنځ تفکیک کوي، نه به یې کوي، دوی ته به مثبت ځواب ورکوي که به نه ورکوي؟ بالکل به یې کوي. بغیر له دې چې له اي آی څخه د ټولو پښتنو لپاره استفاده شونې شي، پښتو ژبه هم پکې خوندي کېږي. له دغه ور اخوا موږ په لهجو هم کار کړی ده، له پښتو ژبې سره به لهجې هم په اي آی کې خوندي کېږي. نو لهجوي توپیرونه په اصطلاح موږ په نظر کې نیولي دي. نو دا موږ چې کله د کمن وایس کې د
کوم کاروان چې د موږ په دغه کې له موږ سره متفاوتو لهجو شتون درلود، له موږ سره په یاد کاروان کې له موږ سره په یاد هڅه کې همکار ول، د شمال ول، د جنوب، د لویدیځ او د ختیځ، د مرکزي ولایتونو، د ټولو لهجو په اصطلاح هغه رضاکاره ځوانان له موږ سره ول او د هر سمت او د هرې ساحې لهجې موږ راخیستې په کامن وایس کې ذخیره کړي دي. نو لهجې توپیرونو ته موږ خاصه توجه کړې ده، ځکه چې د یو ولایت خلک یو رقم تلفظ کوي، د بل ولایت افراد بل رقم تلفظ کوي. نو یوازې موږ په معیاري ژبه باندې کار نه ده کړی چې یوازې معیاري ژبه کامن وایس کې ذخیره کړی او AI ته ورپېژنو. د هرې لهجې ډیټا موږ له ځان سره لرو، د هر سمت لهجې له موږ سره شته، د مرکزي ولایتونو دي، د جنوبي او د ختیځو ولایتونو لهجې له موږ سره شته دي، هغه به کامن وایس ته لیږو تر څو د هرې لهجې د هر سمت او د هر قوم افراد وکولی شي له AI څخه په خپله ژبه باندې استفاده وکړي. ډیره مننه قدرمنو لیدونکو، تاسو له خان میډیا څخه زموږ خپرونه ګورئ او ښاغلی عبدالرزاق سالار صاحب چې د کامن وایس یو ماهر دی له موږ سره خپرونه کې میلمه دی. او سالار صاحب نورو موضوعاتو باندې هم خبرې کوو، خو په دغه منځ کې به یو بله پوښتنه هم ور اضافه کړو که زموږ لیدونکو ته دا وایاست چې AI څومره مهم ده او زده کړه یې موږ ته څومره مهمه ده؟ که اوس وایم په دې اوس وخت کې AI له ډېرو مهمو ضرورتونو څخه موږ ته شمارلی شو، ځکه په هره برخه کې په هر لحظه موږ له ستونزو سره لاس وګرېونې او په هره برخه کې موږ تاسې د ډیجیټل دنیا ته یا د انټرنیټ نړۍ ته ضرورت لرو چې هغه ته سر ورښکاره کړو، استفاده ورڅخه وکړو. د ژوند په هره برخه کې موږ تاسې مجبور یو چې له انټرنیټ څخه استفاده وکړو. بغیر له انټرنیټه موږ تاسې خپلې ستونزې نشو حل کولی. که درته وایم هغه افراد چې په تعلیمي ډګر کې اوسېږي یا زده کوونکي دي، محصلین دي، د پوهنتون استادان دي، د مکاتبو استادان دي، شخصا دوی سره له ټکنالوژي سره ډېر استفاده کولی شي او ډېر ورته ضرورت لري چې باید استفاده ورڅخه وکړي. نو که وایم AI د یو فرد لپاره، د یو نفر لپاره د یو معاون، د یو مرستیال دنده ترسره کولی شي. او ډیره مننه، خوښ اوسئ. او دا به هم زموږ لیدونکو ته ووایاست چې فعلا اوس په موزیلا کامن وایس کې څو ژبې شاملې دي؟ او بالکل ښه پوښتنه، او دا ډیره مهمه پوښتنه د موږ لپاره یو افتخار هم ده چې یو نفر له موږ څخه دغسې پوښتنه کوي. په AI کې 130 ژبې په بخښنې سره په کامن وایس کې 130 ژبې فعالیت کوي چې خپله د پښتو البته د خپلې ژبې ډیټا په مخ کوي، خپلې ژبې ذخیره پراخوي. د هغو له جملې څخه یوه پښتو ژبه ده. نو په تقریبا تیر وخت کې د پښتو ژبې د 130 ژبو تر مابین لومړی مقام ترلاسه کړ. د پښتو ژبې په AI کې د پښتو ژبې ذخیره لومړی مقام لري. نو د 130 ژبو ترمنځ پښتو ژبه ده چې په لومړي مقام کې ده. که چېرته دغه ډیټا موږ راواخلو AI ته یې وسپارو، نو ممکن د پښتو ژبې لپاره په AI کې د په ډیجیټل دنیا کې هیڅ کومه ستونزه نه وي چې پښتون دې له هغه څخه وکړېږي او ودې وایي چې په یاده برخه کې موږ ته زمینه سازي نه ده شوې یا په یاده برخه کې زه ستونزه لرم. بالکل مننه، خوښ اوسئ. او دا چې تا ویل په AI په کامن وایس کې زیاتې ژبې اضافه شوې دي، نو دا به هم زموږ لیدونکو ته واضح کړئ چې پښتو ژبه اوس په څوم مقام کې ده په کامن وایس کې؟ په کامن وایس کې پښتو ژبه لومړی مقام لري. موږ تر انګلیسي ژبه چې د کامن وایس مخکښه ژبه هغه ته هم ماتې ورکړه، پښتو ژبه په مخ کړه. انګلیسي ژبې چې په کامن وایس کې کار کولو د هغوی شمېر تقریبا تر 1 لک رسیږي، خو موږ په 6,000 یا په 7,000 کسیز لښکر سره انګلیسي ژبې ته ماته ورکړه او پښتو ژبه هم د کامن وایس لومړۍ ژبه کړه. او بالکل ډیره مننه. نو دا چې کامن وایس کې تاسې د AI لپاره د پښتو ژبې جملې او همدارنګه لهجې ذخیره کوئ که نه، نو ستاسو په نظر دا به د پښتنو لپاره په تعلیمي برخه کې، ټکنالوژي برخه کې، طبي برخه کې څومره اسانتیاوې به دوی لپاره رامنځته کوي؟ تر ډېره اسانتیاوې رامنځته کولی شي. که مثال درته درکړم، یو پښتون چې په بهرنۍ ژبه باندې بلد نه وي، دی سوداګر ده. د اقتصاد برخه کې مثال درته درکړم، دی بل هېواد ته سوداګري لپاره ځي. اوس درته وایم د اپل یو رقم ګوشه کې جوړې کړي دي چې تا خبرې هغه ته ژباړي، د هغه خبرې تا ته ژباړي، تا په ژبه ژباړي. که چېرته AI ته د پښتو ژبه د کامن وایس ذخیره وسپارل شي، یو بېسواده پښتون چې په نورو ژبو باندې نه پوهېږي، دی په خپله پښتو ژبه له هغه هېوادونو سره سوداګري کولی شي، ځکه د په ژبه به هغه ته د هغه په ژبه ترجمه کېږي او دغه خبرې به د په ژبه ترجمه کېږي، ستونزه به نه وي. یو نفر به ځي یو بل هېواد ته به ځي، یو ډاکټر ته به ځي، هغه ډاکټر به د ده په پښتو نه پوهېږي، دی به د هغه په بهرنۍ ژبه نه پوهېږي. نو دلته به هغه ګوشه کې دي یا نور هغه کومې وسیلې چې دي د هغه د ترجمان په شکل کار به کوي. تر ډېره به د پښتنو لپاره هېڅ ستونزه نه وي، نه به په هېڅ برخه کې پښتو ژبې لپاره ستونزه او مشکلات نه وي. او ډېره مننه. او دا هم سالار صاحب زموږ لیدونکو ته ووایاست چې فعلا اوس کامن وایس په کوم وضعیت کې د فعالیت ورته روان ده، نه ده روان،
دا هم مهمه موضوع ده چې لیدونکي ورباندې وپوهېږي. بالکل روان ده. هر څوک کولی شي په کامن وایس کې راشي او پښتو ژبې لپاره کار وکړي. کامن وایس کې ځان لپاره اکاونټ جوړولی شي او د هغه له طریقه دی کولی شي د پښتو ژبې ذخیره بډایه کړي. اکاونټ جوړېږي، له هغه وروسته بیا کولی شي په څو ډوله دی کار کولی شي. جملې ور اضافه کولی شي، هغه جملې چې بل چا ور اضافه کړي دي دی په خپل غږ سره هلته ثبت کولی شي، یعنې هغه لیکلې بڼه په غږیز شکل باندې هم ثبت کولی شي. دی کولی شي چې هلته قضاوت وکړي، یعنې هغه غږونه واوري چې له لیکلې بڼې سره آیا ورته دي که نه دي. که چېرته ورته ولو دی هلته د قضاوت کولی شي چې تر څو هغه ته په اصطلاح هغه اکسپټ یې کړي او کوم چې هغه غږونه دي چې ستونزه لري یا له لیکلې بڼې سره ورته والی نه لري یا نورې ستونزې دي پکې، نو د هغه ته به د رد آپشن انتخابوي. نو په کامن وایس کې هر څوک کار کولی شي، اوس هم په کار کې روان ده. نو موږ هیله او ارزو دغه ده چې پښتانه باید په یاده برخه کې د پښتو ژبې لپاره تر ډېره کار وکړي، ځکه د هر پښتون د هر ځوان مسؤلیت ده چې په یاده برخه کې کار وکړي. په اوس عصر کې که ووایم د ای آی ته د پښتو ژبې ورپېژندلو یوازینۍ وسیله کامن وایس یادولی شو. کامن وایس له طریقه دوی کولی شي چې پښتو ژبه ای آی ته داخله کړي. او بالکل. او کامن وایس کې اوس څومره کسان په کار باندې مصروفه دي او دا ځوانان چې کار کوي کامن وایس کې، دا ټول د هیواد دننه دي له هیواده بهر دي؟ په دې اړه په کامن وایس کې د نورو ژبو هغه کارکوونکو ته که وګورو زیات اندازه لري، تقریبا تر 1,00,000 پورې 80,000 اویا دومره کارکوونکي دوی لري هلته کار کوي. خو بدبختانه پښتو ژبې کارکوونکي ډېر کم دي. له موږ سره تقریبا 8,500 شاوخوا کارکوونکي رضاکاره ځوانان دي چې په کامن وایس کې له موږ سره کار کوي. 8,500 نفر دي. په دغه 8,500 لښکر سره موږ نړۍ ته ماتې ورکړې ده. که چېرته له موږ سره په یاده برخه کې نور ځوانان هم یو ځای شي، نو د پښتو ژبې ډیټا وروسته اچول به د نړۍ لپاره یو ستونزمن کار وي. او بالکل، ډېره مننه. او سالار صاحب، دا هم لیدونکو ته ووایاست یعنې څومره کامن وایس څومره پښتنو ته مهم ده او دوی باید په څومره انرژي او په څومره ځواک سره کار ورته وکړي؟ لکه څنګه چې مې مخکې هم اشاره ورته وکړه، د اوس عصر کې موږ تاسې د پښتو ژبې لپاره چې پښتو ژبه د انټرنیټ دنیا ته داخله کړو، د ای آی برخه یې وګرځوو، کامن وایس یوازینۍ لاره ده. هر هغه څوک یو وخت موږ تاسې سره همدغه ځوانان، البته موږ تاسې دغه اندېښنه وه، موږ تاسې له ځوانانو سره دغه اندېښنه وه چې زه ولې له ای آی څخه د ډیجیټل دنیا څخه په بله ژبه استفاده وکړم. ستونزه همدغه وه چې پښتو ژبه د ډیجیټل دنیا ته داخله شوې نه وه. نو دا ډېره ضروري او ډېره لازمي ده. دا د موږ تاسې له اولیتونو څخه هم شمارل کېږي چې باید په یاده برخه کې ځوانان لاس په کار شي د کامن وایس له طریقه پښتو ژبه د انټرنیټ د دنیا مخکښه ژبه وګرځوي. د پښتو ژبې خنډونه باید په خپل ځواک او قوت سره له مابینه یوسي. نو د هر ځوان مسؤلیت یې ګڼم، هر ځوان باید په یاده برخه کې له موږ سره همکاره شي، د کامن وایس له طریقه پښتو ژبې د خدمت